نو تاسو معاش دقیق نه دی لیکل شوی ښایي داسې میاشت راشي تاسو په زرګونو ډالر پکې وګټئ ښایي داسې میاشت راشي لږ راټیټ شي لږ راجګه شي که نه نو دا بیا تاسو فعالیت پورې اړه لري نو دا ډېرې اړینې موضوعګانې دي چې دا ډېرې شاته دي او موږ به راځو ورباندې بحث به کوو سلامونه نیکلي ملګرو لري چې روغه جوړه د صحت په جامو کې وپټیاست لکه څنګه چې ما ژمنه کړې وه چې موږ به هغه لارښوونې کوو چې څنګه ورباندې کولی شو آنلاین پیسې وګټو آنلاین کاروبار وکړو نو په دې برخه کې غواړم چې پیل وکړم له یوټیوب څخه چې څنګه کولی شو له یوټیوب نه موږ پیسې وګټو او ولې یوټیوب پیسې ورکوي نو په دې ویډیو کې به په همدې دوه خبرو باندې بحث کوو چې څنګه له یوټیوب نه پیسې وګټو او ولې یوټیوب پیسې ورکوي که چیرې دې دا موضوع خوښه شوې وي چې څنګه آنلاین کاروبار وکړې نو کومنټ او لایک کول دې له یاده مه باسه ښایي ته بله ما سره ملګری که بیا ملګری نه یې نو دلته لاندې را سره په دې اکاونټ کې ملګری شه او هغه د زنګولې بټن غونډه نه دی هغه ورسره کلیک کړه تر څو هره نوې ویډیو چې زه اپلوډ کوم ډایرکټ تر تا رسیږي بیا اړتیا ونه لري ته ورپسې ولټېږي او را پیدا یې کړې نو ډېرې خبرې نه کوو راځي چې زه اصلي موضوع ته موږ څنګه کولی شو چې له یوټیوب نه پیسې ترلاسه کړو دا ډېره ساده او اسانه خبره ده د یوټیوب د مانیټایزیشن سیستم چې دی یعنې د پیسو ورکولو هغه له 1000 فالوور یا 1000 سبسکرایبر نه پیل کیږي او 4000 ساعته واچ ټایم کله چې تاسو په یوټیوب باندې ویډیوګانې خپروئ او تاسو په چینل باندې 1000 نفره ملګري ولرئ همدا ډول تاسو په چینل کې 4000 ساعته واچ ټایم پوره شي یعنې تاسو ویډیوګانې 4000 ساعته ولیدلی شي د هغې نه بعد تاسو کولی شئ چې یوټیوب ته غوښتنه وکړئ تر څو تاسو د مانیټایزیشن سیستم فعاله کړي هغې راځي بیا تاسو اکاونټ ګوري هغه نه بعد تاسو بیا ځئ مخکې او تاسو پیسې درکوي اوس بله پوښتنه اوس ولې یوټیوب پیسې ورکوي یوټیوب پیسې له کومه کوي چې موږ ته راکوي آیا دا یو خیال دی او که خوب دی کله چې موږ ته یو څوک وایي چې راځه یو آنلاین کاروبار پیل کړو یا پیسې وګټو نو له ځان سره زر همدا فکر کوو چې ودرېږه دا نفر حتما ما ته په زړه کې کومه خبره لري ځکه دا په ما باندې کوم کار کوي دا به په ما باندې پیسې وګټي او زه به هېڅ شی ونه کړم او راځه پرېږده ته نه تېر شه دا کار به نه ورسره کوو تر څو دا مخکې لاړ نه شي موږ داسې یو مفکوره ذهن کې لرو چې نه خپله مخکې ځو او نه یو بل څوک پرېږدو چې هغه مخکې لاړ شي که څوک مخکې روان یې هغه هم له پښو نه رانیسو چې کله کې ودرو تر څو هغه هم مخکې لاړ نه شي زه نه ځم ته چېرته ځې نه داسې یو فکر مه لرئ که چیرې تاسې غواړئ چې آنلاین کاروبار وکړئ او پیسې وګټئ باید نیت مو پراخ اوسیږي باید یو بل سره مرسته وکړئ تر څو یو بل په مرسته باندې مخته لاړ شئ همدا اوس که چیرې تاسې مثلا دلته راځئ دا ویډیو ګورئ تر پایه را سره پاتې کېږي نیمه یې پورې ګورئ ولې تاسې لایک نه کوئ سبسکرایب نه کوئ او یو کومنټ نه کوئ دا د دې لامل کېږي دا زه چې زه مثلا ډېر ورباندې خوشحالېږم دا د دې لامل کېږي چې زه ورباندې وهڅېږم تر څو نورې ویډیوګانې مې زه اپلوډ کړم او د یوټیوب پلیټفارم دې ته بیا ارزښت ورکوي چې خلک دا موضوع خوښوي او زه په دې برخه کې نورې ویډیوګانې جوړې کړم معلومات ټول کړم وخت ورته کېږدم او تر تاسې در ورسوم کله چې تاسو یو ویډیو پلی کوئ نو تاسو ته یو سوداګریز اعلان راځي ښایي هغه د یو شرکت اعلان یې ښایي د بانک اعلان یې ښایي د یو توکي اعلان یې ښایي د یو محصولات اعلان یې که نه مختلف شیان کېدلی شي لکه دا اوس چې تاسو ګورئ هر ځای کې به تاسو د آیفون اعلانات ډېر ګورئ ځکه چې آیفون تازه راووتلو یعنې تازه راووتلو 12 تازه راووتلو چې په دې میاشتې په 9 تاریخ کې بازار ته وړاندې شو تقریبا 2 هفتې بعد یو هفته بعد به تر خلکو هم ورسیږي نو اوس تاسې په ډېری ځایونو کې همدا د آیفون تبلیغات ګورئ اعلانات یې ګورئ همدا د آیفون شرکت راځي یوټیوب ته پیسې ورکوي تر څو د یوټیوب په ویډیوګانو باندې دې ته اعلانات خپاره کړي همدغه یوټیوب چې کله د آیفون شرکت نه پیسې اخلي دا بیا په خپلو هغو کارکوونکو باندې وشي څوک چې پکې ویډیو جوړوي څوک چې پکې ویډیو تولید کوي او هغه چې حق لري د مانیټایزیشن سیستم ورته فعال شوی دی هغوی ته دا پیسې ورکول کېږي نو ته اندېښنه مه کوه که چېرې اوس زما په یوټیوب باندې کوم تبلیغات درته راغلی ما ته پیسې پرې نه دي راغلي ځکه چې زما دا اکاونټ تازه جوړ شوی دی او اوسه پورې باندې مانیټایزیشن سیستم نشته دی په دې کې زه دا نیت هم نه لرم ځکه که دا موضوع ما د دې لپاره کړې وه چې زه په دې باندې ډېرې پیسې وګټم نو دا شته نه کېږي ځکه چې دا داسې یو موضوع دی چې ډېره وړه موضوع دی ډېره نږدې موضوع دی یعنې هېڅ پراختیا نه لري او دومره لیدونکي پکې نه راځي او دومره ملګري ورته زړه نه ښه کوي دومره افغانان پښتانه دومره ډېر نشته چې راشي چې په دې اکاونټ کې په میلیونونه ویوز واخلي او دا موضوع مشهوره شي اوس خو په دې باندې پوه شئ چې یوټیوب ته پیسې له کومه راځي یوټیوب ته شرکتونه پیسې ورکوي او یوټیوب چې دی هغه بیا خپلو کارکوونکو باندې پیسې ویشي نو دا چې کله تاسو پکې یو اکاونټ جوړ کړئ تاسو پکې ویډیو اپلوډ کوئ په وخت سره او تاسو بیا 4000 ساعته واچ ټایم هم پوره کوئ او 1000 نفره فالوور هم پوره کوئ هغه نه بعد تاسو غوښتنه کوئ تاسو یوه میاشت شاوخوا کم زیات وخت نیسي یا کېدای شي زر بعضې وخت مانیټایز کېږي هغې نه بعد تاسو پیسې درکوي ولې موږ آنلاین کاروبار وکړو اوس ولې په یوټیوب کې موږ کار وکړو دې ښه والی څه دی زما په نظر په اوس شرایطو کې تر ټولو ښه او مناسبه ځای چې دی هغه یوټیوب دی چې موږ پکې فعالیت کولی شو موږ ته پیسې راکولی شي نغدې پیسې اوس ته فکر وکړه که چېرې په اروپایي هېوادونو کې ته ټوله میاشت ځې کار کوې د سهار اتو نه تر مازدیګر 5 پورې کار کوې چې کله میاشت اخر کېږي تا ته 1000 یورو هم نه پاتې کېږي په جیب کې نو که چېرې ته په یوټیوب کې کار وکړې دا نو ته په تا پورې اړه لري داسې نه چې ته مثلا سهار اتو نه تر مازدیګر 5 پورې ورته ناست
دا نو تا پر اړه لري چې سهار کوي غرمې کوي مازیګر کوي ویکند کې کوي رخصتۍ کې کوي هر وخت چې تاسو ډوي دا تا پر اړه لري دا خو تاسو خپل وخت شو نو کله چې بیا تاسو ته پیسې راځي دا پیسې هم بیا دا ډول نه دي چې تاسو ته وایي چې واخله د میاشتې 1000 یورو د میاشتې 500 یورو تاسو معاش دی دا واخله نور خبره خلاصه په کار کې هیڅ کله تاسو معاش نه بره کی نه پورته کی خای یو $10 یورو پورته شي ډیر نه پورته کیږي هغه به تاسو کارم کوي مغمره به تاسو سلیغه می ان سي برابر اوسېږي خو کله چې تاسو په یوټیوب کې کار کوي یوټیوب کې تاسو فعالیت پیل کوي او تاسو یو ځای ته پکې ورسېږي تاسو یو موضوع ټاکلې ده نو خلکو ته تشریح ورکوي او په هغه برخه کې کار کوي نو تاسو معاش دقیق نه د لیکل شوی کای د سیمیاش راشي تاسو په زورګونو ډالر پکې وګټي کای د سیمیاش راشي لګراټی شي لګراجګ شي کنه نو دا بیا تاسو فعالیت پورې اړه لري نو دا ډېر اړینې موضوعګانې دي چې دا ډېر شاته دي او موږ راځو ور باندې باس وکړو چې موږ کوم موضوع انتخاب کوو تر هغه ته یوټیوب نه پیسې وګټو